هند د پالګام له خونړي برید وروسته د پوځي اقدام پر سختو انتخابونو غور کوي. آیا دغه هیواد پر پاکستان د برید پلان لري؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. له نوې ډیلي څخه خبرونه وایي چې د پالګام له وحشیانه ترهګریز برید وروسته چې 26 بېګناه سیلانیان پکې ووژل شول، د هند واکمنۍ د سختو پوځي اقدامونو د پلي کولو پر بېلابېلو سناریوګانو جدي غور پیل کړی دی. د هند لوړپوړو حکومتي سرچینو انډیا ایکسپریس ته ویلي چې نوې ډیلي د غچ اخیستنې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او د برید د ډول او وخت ټاکلو پریکړه روانه ده. یوې حکومتي سرچینې چې د یې غوښتل نوم یې خپور شي، انډیا ایکسپریس ته یې ویلي د پوځي ځواب پریکړه شوې. له 2019 زیږدیز کال راهیسې مو د خپلو وسلو عصري کولو لپاره بنسټیزې هڅې کړې دي. اوس دا وړتیا لرو چې له خپلې خاورې څخه بهر ترهګر په نښه کړو. همداشان د هندي پوځ پخواني لوړپوړي مشر لیفټننټ جنرال ډي ایس هوډا چې د 2014 زیږدیز کال د بالاکوټ د بریدونو طرح ګڼل کیږي، خبرداری ورکړی چې پوځي ګام لا هم د میز پر سر پروت دی. هغه ډیره کړې د کنټرول کرښه که څه هم کلکه ساتل شوې، خو ځینې زیانمنونکي موخې شته چې برید پرې ممکن دی. د بریدګرو بې پیلوټه الوتکو کارونه هم امکان لري، خو ځمکني ځواکونه هم له بحثه وتلي نه دي. هوډا ټینګار وکړ چې د برید میتود به د موخو، جغرافیې او ستراتیژیکو موخو پر بنسټ ټاکل کیږي. بل لور ته حکومتي سرچینو د برید اصلي پلان د پاکستان د پوځ پر مشر جنرال عاصم منیر ور اچولې ده. د دوی پر باور دا برید د پاکستان د اقتصادي کړکېچ او کورنۍ ګډوډۍ په سوري کې د هند دننه د اختلافونو پارولو یوه هڅه وه چې موخه یې د جنرال منیر د مقبولیت ډیرول بلل شوي دي. یاده پیښه چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې وشوه د وروستیو کلونو له خونړیو بریدونو یوه ګڼل کیږي. له یاد برید وروسته هند له پاکستان سره د انډس د اوبو تړون وځنډاوه. پاکستانیو پوځي ډیپلوماټانو او ولسي وګړو ته د ژر تر ژره وتلو امر وکړ. د واګا بندر یې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړه. پاکستان هم په غبرګون کې خپله فضا د هند الوتکو پر وړاندې وتړله او هندي پوځي ډیپلوماټانو او ټولیزو وګړو ته یې ژر تر ژره د وتو امر هم وکړ او ترڅنګ یې په یاد برید کې خپله ښکیلتیا هم رد کړله. د سیمه ایزو شنونکو په وینا که هند د پوځي اقدام لاره غوره کړي، نو دا به نه یوازې د دواړو اټومي وسلوالو ګاونډیانو ترمنځ شخړه نور هم ژوره کړي، بلکې د ټولې سیمې امنیت به له جدي خطر سره مخ کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.